اوس راځو په ویژن باندې ډسکشن کوو. مونږه نورمالي پرسنل ویژن جوړو د یو انډیویجوال، د فیملی ویژن جوړو، او دریم نمبر د ارګنایزیشن ویژن جوړو. اوس تاسو د مروت ریفارمیټیو موومنټ چې کوم ویژن دی نو هغه پکار دی چې لانګ ټرم ویژن وي. مثلا د 50 کالو ویژن پکار دی. اوس دغه 50 کالو ویژن چې کله جوړ شي نو دا مونږ بیا ډیوایډ کوو په 25 ساله ویژن کې، په 10 ساله ویژن کې، په 5 ساله ویژن کې، یو کال په ویژن کې، او بیا هغه یو کال ویژن په شپږو میاشتو کې ډیوایډ کوو، او په یو میاشت کې، او په 4 هفتو کې، او په دې هفته کې مونږ کم کار کوو. نو چې د مروت ریفارمیټیو موومنټ دغه 50 ساله ویژن جوړوي نو دا هفته او دا ورځ به مونږ په اسانۍ سره ډیسایډ کولو شو چې څنګه به تیروو. که چېرې ستاسو د ممبر دا هفته، دا میاشت، او دا کال، او دا 15 کالونه د خپل ویژن مطابق تیریږي نو هغه ورځ به لرې نه وي. روان 50 سال کې به مروت علاقه د نورو علاقو لپاره ماډل وګرځېږي، او دا به د نورو علاقو کې د ایجوکیشن او په نورو شعبو کې په اسانۍ سره خدمت کولی شي. اوس دویمه خبره دا ده چې دغه لانګ ټرم ویژن حاصلولو لپاره مونږ مختلف سټریټیجیز ډیوایز کوو چې یاره کوم سټریټیجیز داسې پکار دي چې مونږ دغه ویژن په اسانۍ سره حاصل کوو، او د هغې سټریټیجیز نه وروسته بیا مونږ په هغې باندې دا ډسکشن کوو چې د دغې ویژن امپیکټ به د دغې په ممبرز باندې څه وي، په کمیونټي باندې به څه وي، او په اوورال ګلوب باندې به څه وي. نو په هغې باندې ډسکشن کیږي. اوس دا ویژن چې مونږ کوم جوړو نو د دې په 5 ډایمنشنز باندې مونږ ډسکشن کوو. لومبۍ خبره دا ده چې په دغه مروت ریفارمیټیو موومنټ کې چې کوم کسان کار کوي یا کوم خلکو ته به فایده رسي د هغې انټلیکچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي چې انټلیکچولی دا خلک ډیولپ شي، یعنی هغې سره علم راشي، هنر ورسره راشي، او پوهه ورسره راشي. دویم د دغې خلکو سپریچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي، کو هغه د مروت ریفارمیټیو موومنټ ممبرز دي او کو بینیفیشري دي چاته چې فایده رسیږي نو د هغې سپریچوال ډیولپمنټ پلان جوړول دي. سپریچوال ډیولپمنټ پلان کې مختصر موږ دا خبره کوو چې هغوی مونځ، روژه، حج، زکات سره نیکان خلک هم جوړ شي، د زړه نه بغض، کینه، حسد، نفرت هم لرې شي، او د نورو خیرخوا هم جوړ شي. نو دغې ته موږ وایو سپریچوال ډیولپمنټ پلان، او دې لپاره موږ پوره فریم ورک جوړو. په دریم نمبر باندې فاینانشل ډیولپمنټ پلان، یعنې اقتصادي طور باندې چې ستاسو مروت ریفارمیټیو موومنټ د دې به څنګه فنډ ریزینګ به څنګه کیږي. دویم دا فاینانشلی څنګه ډیولپ کیږي. دریم د دې ممبرز به فاینانشلی څنګه ډیولپ کیږي، او څلورم د دې بینیفیشري به څنګه فاینانشلی ډیولپ کیږي چې هغوی پیسو لحاظ سره اسوده حاله شي، نو هله به هغوی د نور خلکو خدمت کولی شي. او کله کله د انسان په ذهن کې دا خبره راشي چې مړ به پیسو باندې څه کوې، نو کله چې پیسه د نورو خلکو د خیرخواهۍ دپاره وي نو دا ډېر ښه څیز دی. ځکه خو رحمان بابا ویلي دي چې ښه ده دا دنیا چې توهه وي د عقبا، او بل ځای کې وایي چې هسې نه چې په دنیا پسې زهیر یم د دلبرو صدقې لره یې غواړم. مروت ریفارمیټیو موومنټ چې کوم فنډ ریزینګ کوي دا ځان دپاره نه کوي، دا د خلکو د فایدې دپاره کوي. نو ځکه زه وایم چې فاینانشل ډیولپمنټ پلان هم د هغې دپاره پکار دی. او په څلورم نمبر باندې فزیکل ډیولپمنټ پلان پکار دی. د مروت ریفارمیټیو موومنټ چې څونه ممبرز دي پکار چې هغې فزیکلی ډیولپ وي. دغه شانتې چې دې کې څونه کار کوونکي دي چې هغې فزیکلی ډیولپ وي، او دغه شانتې چې څونه بینیفیشري وي چې هغې هم د فزیکل ډیولپمنټ پلان جوړ کړی شي، او هغوی هم جسماني طور باندې د مرضونو نه، آفتونو نه په امن و امان کې وي. نو څلورم نمبر باندې به مونږ فزیکل ډیولپمنټ پلان جوړو. او په 5م نمبر باندې سوشل ډیولپمنٹ پلان. سوشل ډیولپمنٹ پلان مونږ دا وایو چې دغه انسان خپل ځان له څونه ټایم ورکوي. استاسو ایگزیکټیو باډي ممبرز دي، جرنل باډي ممبرز دي، یا عام بینیفیشري دي، نو دې ځان له څونه ټایم ورکوي. دویم د خپل فیملی له څونه ټایم ورکوي، رشتہ دارو له څونه ټایم ورکوي، او دې نه علاوه د خیر ښېګڼې په کارونو کې دې څونه ټایم ورکوي. د ټولو دپاره به سوشل ډیولپمنټ پلان جوړېږي. اکثر زموږ المیه دا وي بعض د ویژنري خلکو چې هغه د نورو په خدمت کې خو لګېدلي وي، خپل ځان ته ایر وي، خپل فیملی ته ایر وي، او خپل خاندان ته ایر وي. نو کیدای شي کله کله انسان د نورو خلکو خدمت وکړي، خو خدای پاک به د خپل نفس
چې د حق نه دی ادا کړی یا د فیملی او د رشتہ دارو حق نه ادا کړی کېدای شي په دې راونیسي. نو په دې سوشل ډیولپمنټ پلان کې مونږ دا وایو چې تاسو به ځان له څونه ټایم تاسو په ځان له څونه ټایم او څنګه ورکوئ، خپل فیملی له بس ټایم څنګه ورکوئ او دې نه وروسته د نورو خلکو په خدمت کې به تاسو ټایم څنګه استعمالوئ. نو په دې ټولو څیزونو باندې به انشاءالله العظیم په دې ټریننګ ستاسو ته کتلو یو جهان مننه. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.